سلامونه دوستانو د ګاډي یا موټر هغه گیم چې اوس مهال په ټوله نړۍ کې زیات وایرل ده. په سوشل میډیا باندې دغه زیاتې ویډیوګانې خپرېږي او ډېر کسان دغه ویډیوګانې په ټیک ټاک او نور سوشل میډیا باندې خپروي. لنډې لنډې ویډیوګانې او زیاتې وایرل کیږي. دوستانو ډېر یو په زړه پورې خوندور گیم دی، تاسو یو ځل ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو په زړه پورې خبره خو لا دغه ده چې دغه گیم کې فول کسټمایزیشن ستاسو په لاس کې دی. که تاسو وغواړئ په خپل موټر ګاډي باندې هر هیواد خپل بیرغ یا جنډا لګولی شئ. همدارنګه دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه موټر ته مکمل کسټمایزیشن یعنې ورکړئ، خپل رنګ د خپل خوښې رنګ ورکولی شئ. دوستانو تاسو کولی شئ په دغه موټر باندې تاسو د خپل نوم ورسره په هر ځای باندې خپل نوم خپله ټافه ولګوئ. هر څه چې تاسو وي خپل نومونه هر څه تاسو پې لیکلی شئ. دوستانو هر څه ستاسو په لاس کې. او بل خوندوره خبره دا دوستانو په دې کې تاسو کولی شئ دا گیم هم آنلاین وکړئ او هم آفلاین وکړئ. او بل دوستانو په دې کې چې دی هر څه فری دي، که هر ډول موټر غواړئ، که هر ډول کار چې موټر تاسو غواړئ هغه ټول تاسو ته فری دي. په وړیاتو کې میلاویږي، تاسو پکې انتخابولی شئ او تاسو ته هر ډول د خپلې خوښې رنګ یا کالر ورکولی شئ. دوستانو راځم تاسو ته دغه گیم پلی کوم، په دې کې مکمله طریقه درښیم چې څنګه موږ دغه انسټالولی شو، څنګه پکې کار کولی شو. ویډیو سره تر پایه پورې ګورئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو ټول اول به تاسو څه وکړئ، د ویډیو نه پورته لینک ده، په لینک چې کلیک وکړئ په یوټیوب کې ویډیو ډسکرپشن کې لینک وي، تاسو ته به داسې یو صفحه راخلاصي. دوستانو په دې کې به تاسو لاندې راشئ، دلته به دوستانو تاسو ته ډاونلوډ لیکلی وي. تاسو هم دغه گیم هم د انډرایډ لپاره هم د آیفون لپاره ډاونلوډ کولی شئ. کله دوستانو دغه گیم دغه ځای نه ډاونلوډ کړئ، راپشئ د گیم به راخلاص کړئ. ښه دوستانو کله چې تاسو دغه گیم راخلاص کړئ، اول سر کې تاسو ته وایي تاسو د گیم آنلاین غواړئ که آفلاین. زه په آفلاین باندې ورته کلیک کوم. کله مې چې آفلاین باندې کلیک کړ دا به یس کړئ او مخکې به راشئ. دوستانو دلته تاسو پکې د خپلې خوښې ګاډی یا موټر انتخابولی شئ چې هر ډول موټر تاسو خوښ وي یو موټر پکې انتخابولی شئ. ګورئ دوستانو تاسو ته ښکاري چې په دې کې خورا ډېر زیات هر ډول موټر یا ګاډی شته چې تاسو غواړئ هغه پکې انتخابولی شئ. تاسو ته دلته ښکاري خورا ډېر موټر پکې دي، هر ډول ستاسو د خوښې موټر پکې موجود دی. زه ورځم دوستانو دغه ورته انتخابومه. ښه دوستانو کله چې تاسو دغه گیم داسې خلاص کړئ، لومړی دا ډول انټرفیس تاسو ته راځي. دوستانو دلته په دغه لومړی تاسو یو اپشن راځي کاریکټر اپشن، دلته تاسو ته ښکاري. دوستانو په دغه کې تاسو کولی شئ چې دغه کاریکټر چې کوم دی ده ته کې تغییرات راولئ، لکه سکین، پوستکي کې ویښتان، کالي، دغه شیان دغه ور او دوستانو دې نه چې بیک تاسو راشئ، دلته دوستانو تاسو ته اپشن راځي چینج کالر، دلته تاسو خپل موټر بدلولی شئ. که تاسو هر ډول موټر خوښ وي هغه تاسو انتخابولی شئ. دوستانو په دې کې کوچني کوچني ایډونه راځي، خو دغه ځکه چې د اپلیکیشن فری دی. دوستانو دلته مای کارز باندې کلیک کړئ، که تاسو د هر ماډل موټر غواړئ هغه پکې شته دی، موجود دی. تاسو کولی شئ د خپلې خوښې موټر په دې کې انتخاب کړئ، هغه ته د خپلې خوښې کالر یا رنګ ورکړئ. ګورئ لکه دغه موټر موږ راواخیسته. ګورئ دوستانو تاسو دې ته د خپلې خوښې کالر یا رنګ ورکولی شئ. دوستانو که تاسو هر ډول موټر خوښوي تاسو پکې ګورئ بل انتخابولی شئ، هر یو چې وغواړئ هغه تاسو پکې انتخابولی شئ او خپل د خوښې رنګ هر څه تاسو ورکولی شئ. دوستانو بیرته چې شاته راشئ، دلته دوستانو تاسو ته یو پکې بل اپشن راځي. دوستانو تاسو چې راشئ دلته په د ورکشاپ باندې ورته کلیک کړئ. د ورکشاپ باندې کله هم دلته کلیک دوستانو په دې کې بیا ډېر شیان دي. لومړی تاسو خپل موټر ته د خپلې خوښې کسټمایز رنګ ورکولی شئ. ګورئ دوستانو دلته تاسو د خپلې خوښې کالر ورته کسټمایزیشن رنګ ورکولی شئ چې هر ډول رنګ تاسو خوښ وي دغه موټر ته یا ګاډي ته تاسو خپل رنګ ورکولی شئ. ګورئ دوستانو تاسو ورته د خپلې خوښې رنګ انتخابولی شئ او کالر یا رنګ ورکولی شئ. تاسو ته ښکاري دوستانو دلته تاسو هر ډول کالر یا رنګ چې خوښ وي تاسو د خپلې خوښې رنګ دغه موټر ته ورکولی شئ. دوستانو دې ځای نه چې تاسو بیک راشئ، دوستانو تاسو دلته په دغه ځای کې تاسو د موټر باندې خپل ټافې نوم چې لګولی شئ، لکه دلته تاسو ته ښکاري. دوستانو تاسو دلته دغه شیان په موټر باندې په هر ځای باندې انتخابولی شئ. که چېرته غواړئ دوستانو نوم پرې ولیکئ، دغه ځای کې تاسو ورته چې لیکئ معنا دلته تاسو پکې خپل نوم لیکلی شئ. معنا ما کینګ پرې لیکلی، تاسو هم کولی شئ کینګ یا هر څه چې تاسو پرې لیکئ هغه ورته لیکلی شئ. ګورئ دلته تاسو سایز غټولی او کمولی شئ. او دوستانو دلته تاسو دلته کالر یا رنګ هم ور بدلولی شئ، هر ډول لیکنه تاسو پرې غواړئ هغه پرې لیکلی شئ. نو دوستانو دې کې تاسو بیا خپله څه کار وکړئ، دلته تاسو چې څومره د شیان پکې دي ټول تاسو هر څه تاسو په دې باندې لګولی شئ چې هر ځای باندې تاسو وغواړئ په خپلې خوښې ځای باندې تاسو دغه ټاپې لګولی شئ. دوستانو دې نه بیک چې راشئ، دوستانو دلته تاسو ته ویل ښکاري، دغه موټر دا ویلونه ور بدلولی شئ. دې خو دوستانو بیخي خورا ډېر اپشنونه پکې دي. دوستانو دلته تاسو ته یو بل اپشن راځي په دغه وروستیو کې فلیګز یعنې بیرغ. تاسو ته په دغه کې د هر هېواد بیرغ یا جنډا شته هغه ور باندې تاسو لګولی شئ. لکه دلته تاسو ته ښکاري دوستانو دلته تاسو ته د هر هېواد جنډا یا بیرغ ښکاري هغه تاسو ور باندې لګولی شئ. دوستانو تاسو ته ښکاري په دغه لیست کې خورا ډېر بیرغونه تاسو کولی شئ. که دوستانو تاسو غواړئ بیرغ سایز غټ کړئ، دلته تاسو د سایز هم غټولی شئ.
او دوستانو که دغه غشي باندې کلیک کوئ ښی او چپ اړخ ته دلته غشي کوم چې ښکاري په دې کې تاسو د بیرغ شکل بدلوئ چې بیرغ په کوم ځای باندې غواړئ ګورئ په دغه مخ ته ځای باندې دلته شاته وروسته یا هم په دغه ځای باندې چې هر ډول ځای باندې تاسو خپل بیرغ غواړئ هغه ورته انتخابولی شئ او که نه غواړئ دوستانو بیرته دغه شاته راشئ د ضرب اپشن کلیک کړئ بیرغ به ترې لرې شي. دوستانو راځئ دا گیم به څنګه پلی کوو را به شي په دغه خوا کې چې تاسو ته کوم دلته اپشن ښکاري په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک کړئ. کله هم دوستانو تاسو ورته کلیک کړئ دوستانو دلته کوم ایرونه پکې راځي کوچني کوچني هغه کټ کوئ. دوستانو تاسو ته پکې درې ډوله سړکونه راځي. دوستانو په دې کې تاسو درې ډوله سړکونه انتخابولی شئ چې هر یو تاسو خوښې نقشې تاسې کولی شئ. منه دغه یو پکې انتخابومه. دوستانو په دغه مکملې کومې نقشې چې هر ځای کې تاسو خپل گیم پلی کوئ تاسې کولی شئ. معنا زه دلته راځم دوستانو په دغه ځای باندې ورته کلیک کوم په ګو ریس باندې کلیک کوم. دغه د تاسو ته ښکاري دوستانو چې گیم دغه د پلی کېږي. تاسې کولی شئ دا گیم دغه ځای نه ډایرکټ سټارټ کړئ. دلته دوستانو دغه ځای باندې موټر یوې بلې خوا ته کټ کېږي ښی او چپ اړخ ته. دلته دوستانو تاسو ته مخکې ځي دلته بریک نیسي شاته راځي په دې سره دغه کارکټر د موټر نه راښکته کېږي. دلته تاسو ته ښکاري بېرته بیا ور پورته کولی شئ. دوستانو په دغه طریقه تاسو کولی شئ دغه موټر باندې دغه ځایونو کې وچلوئ او دوستانو تاسو کولی شئ په دې سره دلته امریک راکش کړئ ویل ور باندې وکړئ. نو ډېر یو په زړه پورې خوندور گیم ده. دوستانو تاسو په ډېره اسانۍ سره دغه گیم په خپل موبایل کې کولی شئ. دوستانو دا چې دغه گیم طریقه بیخي خورا ډېره ده بیخي که زیات کسټمایزیشن لري بیخي سیټینګونه زیات لري. دوستانو نور کارول باندې تاسې خپله وکړئ نو یو ځل د ځان سره ضرور انسټال کړئ. ډېر خوندور او په زړه پورې گیم دی. دوستانو دا ویډیو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک او د خپل نور دوستانو سره هم شریکې کړئ. مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ.